ټولو خویندو او ورونو ته دې ډېر ډېر مبارک وي. نن په خندا باندې راځم ویډیو کوم. نن مې وګورئ په مخ باندې خفګان نشته. افغانستان ډېر زیات ځورېدلی دی. افغانان ډېر زیات ځورېدلی دي. خو کله چې خوشحالي راشي که نه بیا موږ په کالیو کې نه ځي. د کمال خان د ډیم مبارکي ټولو خویندو او ورونو ته وایي الله پاک دې افغانستان همداسې جوړ کړي. الله پاک دې افغانان همداسې په یو اتفاق کړي. ګوره خویندو او ورونو که چېرته موږ یو شو، یووالی وکړو، یووالی د افغانستان ضرورت لري. یو بل ته په زړه کې صفا شو، دا نیتونه هم صفا شي، د یو بل ملاتړ وکړو، افغانستان به ګلې ګلزار شي. ګوره خویندو ورونو څومره د خوشحالۍ ورځ ده نن. فیسبوک کې خوشحالي ده، په افغانستان کې خوشحالي ده، د مشرانو په مخ باندې مسکا ده، د کشرانو په مخ باندې مسکا ده، ټوله نن مسکا مسکا ده. ولې چې دغه کار په اتفاق باندې شوی دی. اتفاق دی دلته. بعضې زموږ مشرانو کې اوس هم ډېر غټ لالچ شته، زړونو کې صفا نه دي، ملک ته خاینان دي. هغه مشران دي خیر دی، نور ورته څه نه خیر دی، الله پاک دې پوهېږي. نور خیرا ورته زه نه کوم ځکه چې زموږ مشران دي، همدا زه ورباندې بیا ځورېږم، همدا زه ورباندې بیا دردېږم، همدا تاسو ورباندې بیا دردېږئ. خو دې بعضو مشرانو زموږ ملک تباه او برباد کړي. افغانستان څومره دې جګړو ځپلی دی چې دومره په اسانه باندې روغېدی نه شي. وایي ورته کړی راټولوي دا مشران، دا بعضې مشران. الله پاک دې دغې مشرانو ته ډېر عمر ورکړي. زه یم دا زما عمر دیم داسې د مشرانو شي چې افغانستان جوړوي، داسې د افغانانو د زما عمر شي چې افغانستان جوړوي. ډېر زیات ځورېدلی دی افغانستان، ډېر زیات ځورېدلي زما افغانان. دغسې خوشحالیو ته موږ ضرورت لرو. دغسې کارونه چې کېږي هر یو مشر باید وستایل شي. که هغه زموږ جناب اشرف غني صاحب وي، که هغه بل مشر یې هر څوک وي، زه دلته په سوشل میډیا کې د چا خلاف نه یم. زه صرف یووالي ته کار کوم، اتفاق ته کار کوم. بعضې کسان داسې شته چې په افغانستان کې ازغي یو بل ته جوړېږي، د هغو خلاف زه پاڅون کوم. دا زه وایم څوک چې ظالم وي زه د هغه خلاف راپاڅېږم. کرکټ کې که مافیا وي زه یې خلاف کېږم. افغانستان کې که مافیا ډلې حکومت کې زه یې خلاف کېږم. ګورئ زموږ جناب ولسمشر چې ښه کار وکړي زه یې همیشه ستایم. جناب ولسمشر صاحب ته چې همیشه ښه کار وکړي موږ دې ستایو، موږ دې ملاتړ کوو، موږ در باندې خوشحالېږو، زموږ زړونه خوشحالېږي. بیا بعضې ټیم کې در باندې هر یو افغان هم خور هم ورور در باندې نیوکه کوي. کله چې کم یو کار غلط وشي یا افغانانو سره ظلم وشي یا ظالم نه نیول کېږي. بله ورځ لنډ مثال یا دغه پیلټ بېچاره درکړه، لاړو شهید شو، نن سبا یې ولاکه څوک تپوس هم کوي. نور افغانان بیچارهګان شهیدان شول، ولاکه نن سبا یې څوک تپوس هم کوي. خو باید موږ هغه شي ته هم پاملرنه وکړو. وطن به انشاءالله جوړېږي که موږ چېرته په یو اتفاق شو، یو اتحاد شو، یو موټی شو، سره زړونه صفا وساتو یو بل ته. که چېرته زما نیت هم تاسو ته خراب وي او ستاسو نیت ما ته خراب وي، ملک به خاورې جوړ شي، ولاکه جوړ کړي. کله چې یو افغان ترقي کوي هغه که خور وي او که ورور وي زړه ورباندې خوشحاله وساتئ. یو افغان ورور ښه بنګله واچي، ښه کور جوړ کړي، ښه ژوند ولري، زړه صفا ورباندې وساتئ. شاید هغه افغان ورور ستاسو په کار باندې راشي، سخت وخت کې هم شاید په کار باندې راشي. الله دې موږ ټول افغانان همداسې سره په اتفاق لري. افغانستان دې ګل ګلزار شي. بیا هم زه ټولو خویندو ته ډېره ډېره مبارکي وایم. زه خو خپله ډېر خوشحاله یم. ما ته پته تاسو هم خوشحاله یئ. ښه شي بیا ښه وخت.